له نن څخه 115 کاله مخکې افغانستان پخواني واکداران د خونړیو جګړو او مبارزاتو په تیرولو سره د پردیو پر وړاندې درېدلي دي. افغانستان له 1339 کاله تر 1919 پورې له انګلیس سره 3 خونړۍ جګړې درلودې او په پایله کې له بریټانیا څخه د سیاسي خپلواکۍ ترلاسه کولو لپاره دغه جګړه پایته ورسوله او انګریزان د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ منلو ته اړ شول. په هغه وخت کې شاه امان الله خان د حبیب الله خان زوی د 1919 کال د زمري په 28مه د هیواد د خپلواکۍ ګټلو وروستی سند د کابل زرافشان په ماڼۍ او د ننني زرنګار پارک کې منظور کړ. په دغه ورځ امان الله خان له ټولو خلکو وغوښتل چې د هیواد خپلواکۍ د یوې مهمې ورځ په توګه د ملي جشن په نمانځلو سره هرکلی وکړي. امان الله خان د ښه فکر او نظر خاوند او متواضع و چې ډېر د خپلواکۍ او د هیواد پرمختګ لپاره خوښ و. استرداد استقلال افغانستان به شجاعت، درایت، فراست و ایثار و قربانی ملت افغانستان و رهبریت سیاسی او زمان به دست آمد. در این قربانی و در این ایثار و در این پیروزی هم ملت افغانستان و هم شاه جوان افغانستان شاه امان الله خان نقش بسیار کلیدی داشت. امان الله خان د خپل د ماموریت په دوره کې د خپلواکۍ ترڅنګ د هیواد ترقی او پرمختګ، د علم او فرهنګ ودې او د خلکو لپاره د هوساینې راوستلو لپاره هم هڅې وکړي. خو د هغه دغه اقدامات د ختیځې ټولنې پخوانیو عادتونو سره سمون نه درلود. شاه امان الله خان د هیواد د خپلواکۍ وروسته د کابل په عیدګاه جومات کې په خپلو لومړنیو ویناوو کې له خلکو وغوښتل چې هغه سره د خپلو هیلو ته د رسېدو لپاره مرسته وکړي. او وروسته د عیدګاه جومات کې د خبرو په یو بله برخه کې د کابل سرتیرو او ښاري مامورینو ته په خطاب کې وویل تر هغه د سرتیري او تورې جامې نه اغوندي چې د ملت د حقوق غاصبین په ګونډو نه کړي. به اثر همبستگی و وحدت ملی افغانستان استقلال خود از انگلیس‌ها گرفت. بنان افغان‌ها باید همیشه در مقابل اجنبی‌ها ایستادگی نمایند، وحدت کامل داشته باشند. د افغانستان خلکو د شاه امان الله خان دغه بلنې ته لبیک وویلې. د 1919 کال د مې تر 3 نیټې پورې په لومړنیو او پخوانیو وسلو سره چې د انګلیس پر وړاندې د لومړۍ او دویمې جګړې په ترڅ کې ترې کار اخیستل شوی و، له بېلابېلو توکمو څخه جوړ 15,000 کسیزه ځواک جګړې ته چمتو شول. د افغانستان د پوځ وسایل او مهمات د بریټانیا له پوځ سره چې تر ټولو مدرنه وسلو او جنګي الوتکو سره سنبال و، په هیڅ ډول د پرتلې وړ نه و. د پوځي ځواکونو د کیفیت او کمیت د پرتلې د نشتون سربیره هغوی له ځانه میړانه وښوده.